أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. د اسلام د بنیادی عقایدنا یو عقیده دا هم ده چې هغه د قیامت معامله چې قیامت دا حق ده. که یو انسان هغه د قیامت په حقوالي باندې عقیده نه لري نو دغه انسان د مسلمان نشي پاتې کېږي. نو د اسلام د بنیادی عقیدونا د قیامت په حقوالي باندې عقیده لرل او دغه شانتي په دې باندې هم عقیده لرل چې د قیامت صحیح علم دا الله پاک نه یو نبی ته د قیامت صحیح علم شته، نه جبرئیل امین تشته او نه یو ولی او بل چا شته، بلکې د قیامت صحیح علم دا خالص الله پاک په احادیث سره دومره وضاحت شوی دی چې قیامت دا به د جمعې په ورځ باندې، لیکن وز دغه جمعه یا دغه میاشت دغه کال دا هیڅ چاته نه معلوم علاوه د الله پاک. او بل رد پدې کې په مشرکانو باندې چې ګوره د قیامت علم دا خالص د الله پاک سره دغه شانتي میوي چې کله د خپلو کسوړو او د دې قاش نه راوځي نور دې علم دا هم د الله سره دی. او زنانه چې کم حمل زیږي نور دې علم دا هم د الله پاک سره دی. نو چې کله د دې شیزونو کې د یو شیز علم هم د الله پاک نه علاوه د بل چا سره نشته نو په مشرکین رد وشو چې تاسو بیا د الله نه علاوه د بل چا نه ولې خپل حاجتونه غواړي. نو الله پاک فرمای الیه یرد علم الساعه، خاص الله تعالی ته ګرځولې بشي علم الساعه، علم د قیامت، وما تخرج من ثمرات من اكمامها، او نراوزی من ثمرات هیڅ یو میوه یا هیڅ میوه دا نراوزی من اکمامها د کسوړو د هغینا د خپلو کسوړو کم دا پټ چې په دې باندې راغلی یا دا کم قاش چې جوړ شي مثلا په غوز باندې دغه شانتي په بادام باندې یا علاوه په دې نورو شیزونو باندې خو په سو باندې دغه قاش دا ډبلی او په سو باندې نره معمولی پردای. نو الله پاک وایي چې نراوزی من ثمرات هیڅ میوي من اکمامها د کسوړو خپلونا وما تحمل من انثى او حمل ناخلی هیڅ یو زنانه ولا تضع او نزیگوی دی حمل لرا الا بعلم مگر په علم د الله پاک سره د دې کلی علم هغه خالص د الله پاک سره. او د اول نواله د اخیره پوری
کم د مشندریانو په ذریعہ باندې چې معلومات کیږي نو دا د سوخ نه بعد کیږي یعنی تقریبا د 4 میاشتو 3 میاشتو نه بعد دغه آلات صرف دومره معلومولای شي چې ناری نه ده کزنه نر ده کمالي نور کلی علم چې هغه د انسان د عام حالات سره ده مثلا دا انسان شقی ده که بدبخت ده ده کامل ده او که ناقص ده یا دغه شان د نور و صفاتو دغه علم خالص ده الله سره د دې وجنه کم 15 شیزونه چې بیان شوي دي چې داغه علم خالص ده الله پاک سره ده په هغه کې یو دا هم ده ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام چې الله پاک عالم ده په هغه څه چې پر رحم کې ويوم يناديهم او په کوم ورځ چې आवाज به ورکړي شي دوته اين شرکائي سشو شریکان زما قالوا دوب اوای اذناک خبر درکو مونږ او خبر سره هغه داده ما مننا من شهید نشته زمون نه هیڅ گواہی کوونکې یعنی هیڅ څوک دا گواہی نشي کولای چې ستا هم څوک شریک کېدای شي الله پاک او بیا با قسم دو اخری والله ربنا ما كنا مشرکین زمون دی د الله پاک په ذات باندې قسم وی چې زمون رب ما كنا مشرکین مون خدای سره هیڅ شرک نه لري الله پاک فرمای انظر کیف کذبوا علی انفسهم دو ته وګوره چې په خپل ځانونو باندې څنګه درو وضل عنهم او رد بشددونا ما هغه معبودان كانوا چدو يدعون من قبل چرا بلل بي مخکي وظنوا او دو بگمان وکي چې ما لهم من محيص چې نشته دولرا من محيص د تخدیدو زه یا د خلاصېدو هیڅ زه دولا وس د بچاو د دو نشته کم کد نیکانو خلقو چا بندگی کړي مثلا د حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام یا د حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام یا د نور نیکانو اولیاء ندوب الله پاک جنت تولیږي د دوی د نظر نه بغایب او کم چې د دین علاوه دي واغه به هم د دوی نه غایب نو الله پاک فرمای لا يسأم الانسان من دعاء الخير نستړی کیږي انسان بعضی دا دعا غوښتلو د خیر انسان کله دعا غواړي نو د ستړی کیږي نو د دا ټول دنیا د ځان د پاره غواړي مالونم ټول غواړي او دغه شانتی د دنیا کمی اعلی عہدی چې دی هغه هم د ځان د پاره غواړي او کم خصفتونه چې دی هغه هم د ځان د پاره غواړي دغه شانتی قابلیت ذهانت یا نور صفتونه دا ټول هر څه د ځان د پاره غواړي ډېر دین ستړی کیږي د دې وجنه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کا د ادم بچیلا دوا ډیر کای د سرو زرو ورکړی شي نو دی به د بلې تمنا بل او نه مړیږي د اخیرته مگر په خاص چې دا شانتي هغه شاعر هم په خپل الفاظو کې ډیر په خاص طریقه باندې د دې وضاحت کړي چې اې د خاورو جوړه په دنیا په سینا جوړه تبا الو جوړ شي چې په خاورو باندې مړ شي نو انسان مړیږي نو الله پاک فرمایي چې
و امسه الشر کله چې ورسیږي د انسان ته الشر تکلیف مصیبت فیئوس قنوط نو دې نا امیدي کوونکې قنوط او تنده ریوهونکې بس بیا طبیعت هغه ګډوډ یعنی نا امید شي او نا امیدي د انسان لپاره سبب د کفر ګرځي د دې وجنه حضرت یعقوب علیه السلام خپل زامنو ته چکلا نصیحت کوو نو هغه ته وی انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون د خدای د رحمت نه امید کیږي مگر کافر قوم ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي او کچری وسکو مونږه د انسان ته رحمت منا د خپل طرفنا من بعد ضراء رستو د تکلیف نه مسته چې رسیدلې وي دته ليقولن هذا لي نخام خاده وای هذا لي چې دا خو زما حق بیا د خدای شکر نه ده خدا د خپل کمال ګڼي خپل حق ګڼي وما اظن الساعه قائمه او زه ګمان نکوم په قیامت باندې قائمتن قائمیدونکې ولئن رجعت الى ربي او کچري زه واپس کړی شم خپل رب ته ان لي عنده للحسنى یقینا زما د هغه سره للحسنى خامخا خوشالي التب زما دینه بیا ډیر ښه حالت ځکه چې په دنیا کې رااله دا دومره هر سره کړی نور دې مطلب هم دا دی چې ما کارونه داسې ښه کړی دي چې الله زمانه راضا دی او زمانه خوشاله نو په آخرت کې به هم ډیر ښه حالت او التب هم مال خوشالي راکې یعنی جنت پر فلننبئن الذين كفروا بما عملوا خامخا مون به خبر ورکو هغه کسانو ته کفرو چې کفر کړي لري بما عملو په هغه عملونو چې دوی کړی دي ولنذيقنهم او خامخا مون به وسکو دوته من عذاب غلیظ د عذاب ډیر سخت واذا انعمنا على الانسان او کله چې نعمت وکومږه په انسان باندې اعرض نو د مخ اړوي ونأ بجانبه او لری کړي خپل ډډ بیا د لوی او تکبر او چې کله وسره سنئ نو الله پاک فرمایي د بیا سوالونه کوي وګدي دعاګانې کوي د شپې هم پاسي خو چې کله ولا مونږه سور کو خپل نعمت ولور نو بیا د زما مخالفت شو او دغه حالت تقریبا ډیر عام ګرځیدل چې دا چا اولاد نه او بیا خاص کر نارینه اولاد نو هر قسمه وظیفه دی غواړي او هر قسمه دعاګانې کوي خو چې کله ولا الله پاک دا اولاد ورکی نو دا الله پاک په د باندې خپل احسان او انعام نور دغه وخت نه دی په مخالفت شروع د ټول هغه کارونه کوي چې د الله د ناراضتیا سبب نو الله پاک فرمای و اذا انعمنا على الانسان کله چې انعام وکومږه په انسان باندې اعرض نو د مخ واړوي ونأ بجانبه او لری کړي خپل ډډ و اذا مسه الشر کله چې ورسیږي دتا سم مصیبت فذو دعاء عريض نو خاوند د دعا پلنی
نو چې کله پلنواله ذکر شو نو مراد دا ده چې اوږدواله دار دی ډیر ځکه د یو شی پلنواله هغه د اوږدوالي نه کوي مطلب دا چې د بیا ډېرې اوږدې دعاګانې غواړي او هر ټیم دی بیا ناست خو چې ضرورت یې پوره شي نو بیا هغه فرض هم نه ادا کوي قل ورته ووایه ارأیتم آیا خبر راکئ تاسو ان کان من عند الله کچری وی دا قران مجید دا الله پاک دا طرف نه ثم کفرتم به بیا کفر کوي تاسو په دې باندې من اضلوا نسوک ته لوی گمراه ممن دا هغه چانه هو فی شقاق بعید چې هغه په دشمنی لري کی سنوریهم زرد چې مونږ به وخایو دوتا آیاتنا دلیلون خپل فی الآفاق پغاړه د دنیا کې وفي انفسهم او پنفسونو ددو کې حتی تر دې پوری یتبین لهم انه الحق چې دو تبخکار شي چې یقینا دا حق ته اولم یکفی بربک آیا کافی نه ده ربستا انه علی کل شیء شهید یعنی کافی نه ده استعرب په دې صفت سره چې یقینا هغه په هر شی باندې حاضر ناظر خدای نه څه شی پټي الا خبر شي انهم في مريه من لقاء ربهم يقينا دو پشک دي د پیشي درب خپل دا دوم چې څومره ګډ وډ روان دي نور دي وجدادا چې دو د الله پاک د پیشي نه پشک دي چې مونږ به هم الله پاک ته پیش کړي زمونږ سره به هم د دې زری حساب کیږي زمونږ دا یو حرکت او دا یو عمل دا به الله پاک ته معلوم شي او د دې حساب به زمون سره الله پاک کوي نو الله پاک وایي چې خبر شي د دینه چې دو په شک کې دي د پیشي در خپلنا خو الا خبر شي انه بكل شيء محيط یقینا دا الله پاک هر شی لرا راګیرونکی هغه کستا د سترګې حرکت ده او کستا د زړه تصور ده او کداغه خیالات دي او دغه شانتي د بدن کم عملونه د خډې لوي شه ده نو الله پاک فرمایي چې الله پاک په هر شی لره راګرون کړي ستاد معمولی حرکت دا هم پر ریکارډ باندې راځي او د دې بل سره حساب الله دې الیه يرد خاص الله تعالی ته ګرځول شي علم الساعه علم د قیامت وما تخرج او نراوزی من ثمرات اسموي من اكمامها دک سوڑ خپلنا وما تحمل من انثى او حمل ناخله الزنانا ولا تضع او نزيق وحمل لرا الا بعلمه مگر په علم د الله پاک سره ويوم او پکم ورځ يناديهم چې आवाज وکړي شي دوتا اين شركائي سشو شریکان زما قالوا دوبوای اذناک خبر در قوم تاتا ما منا من شهید نشته زمون نه هیڅ گواہی کوونکې یعنی پدې خبرې هیڅ گواہی نشته چې ستا سره هم لا څوک شریک دی دا شان گواہی زمون نه څوک نشي کولای وضل عنهم او رد بشددونا ما هغسا كانوا يدعون چې دورا بلل من قبل مخي وظنوا او دو بگمان وكي ما لهم من محيص چنشت دو لرد تختدو زي لا يسأم الإنسان نستركيك إنسان من دعاء الخير
بعضی دا دعا دا خیرنا و ان مسه الشر او کچری ورسیگی دتا سمصیبت فیعوس نو نا امیدی کون کے قنوط تندے تریوہم کے وی نو نا امید هم شي او دا طبيعت دای ډیر ګډوډ شي د دې وجې نه کله چې یو انسان پریشان وي دا هغه د چهرې نه دغه معلومات راځي چې یاره په دې انسان باندې څه پریشان اگر کده چاته ویلی او دغه شان چې کله انسان خوشاله نو دا هغه د چهرې نه دغه د خوشحالي دا معلومي چې یاره د انسان طبيعت برابر ولا ان اذقناه او کچری وسکو من دتا رحمت منا زمون د طرفنا من بعد ضراء ورست د تکلیفنا مسته چرسیدلوی دتا لا یقولن نخام خدوائی هذا لي دا زما حق وما اظن الساعة او زه ګمان نکوم په قیامت باندې قائمتن قائمیدن کے ولا ان رجعت او کزا واپس کړی شم الى ربي خپل رب طرف ته ان لي عنده للحسنى یقینا مال ردا غسرات خامخا خوشحالی دا یعنی جنت فلننبئن الذين كفروا بس خامخا مون به خبر ورکو هغه کسانو ته چې کفر کړي دي بما عملوا په هغه عملونو چې دوی کړی دي ولنذيقنهم او خامخام وسکو دوتا من عذاب غلیظ دا عذاب دیر سخنا و اذا انعمنا او کلچ منگا انعامکو على الانسان پا انسان باندی اعرضا نمخ اڑوی ونآ بجانبی او لری کړی ډډه خپل و اذا مسه الشر او کله چې ورسیږي دته مصیبت فذو دعاء عريض نو خامخا خاوند د دعا پلنوي یعنی د اگدو دعاګانو قل تورتا اوایا ارأيتم ایا خبر را کئی تاسو ان کان من عند الله کچریوی دا قرآن مجید دا طرف دا اللہ پاکنا ثم کفرتم به بیا کفر کوئی تاسو دا دینا من اضلو نسوک تیلوی گمراها ممن دها غچانا هو في شقاق بعيد چاغا پا دشمنی لری کیوی سنوریهم زرد چمون بوخایدوتا آیاتنا نخخ پلی فی الآفاق پغاڑ دا دنیا کی وفي أنفسهم او پنفسنو ددو کی حتى تردی پوری يتبين لهم چخکار بشدوتا انه الحق چدا حق دے اولم يكفي بربك آیا پورن دے ربستا أنه على كل شيء شهيد
یقینا هغه په هر شي باندې حاضر ناظر دی الا خبر شي انهم یقینا دو فی مریه پشکری من لقاء ربهم د پیشی در رب پلنا الا خبر شي انه بكل شيء محيط یقینا الله پاک هر شي سره راګي راون کړي